السلام علیکم د لالونو ګرانو کتونکو عزتمندو لیدونکو اوریدونکو ادبي لړۍ سره یو وار بیا ستاسو په خدمت کې محمد اسلام حاضر دی. دا خپرونه موږ د هغه خلکو د پاره وړاندې کوو څوک چې ادبي تنده لري چې پښتو ادب سره پښتو کلتور سره پښتو ژبې سره د هغه پریوانه مینه وي. نن را سره یو داسې ښاغلی په پروګرام کې میلمه دی چې د پیشې په لحاظ مدرس دی، د تعلیم په محکمه کې دی، ورسره د ریډیو پاکستان د مختلفو پروګرامونو ډیر تکړه کوربه او مسوده نگار یعنی سکرپټ لیکونکی او بیا د ټولو نه مشهور پروګرام هنداره په هغې کې دی په خپله کار هم کوي، هغې دپاره لیکل هم کوي. د دې نامه ده ډاکټر داود جان مومند. اجي اسلام صاحب ستاسو یو جهان مننه چې ما ته وخت راکو. زم د دې جوغه وګڼلم چې ما سره تاسو دغه مرکه کوئ. ستاسو ډیره مننه. بس زما نوم محمد داود دی او ادبي دنیا کې زه په داود جان مومند باندې زه پیژنګلو لرم. باړه شیخان سره نږدې مشترزی نومي یو کلی دی، هغې کې زما زیږون شوی دی او د پیشې لحاظ سره زه په یو هایر سیکنډري سکول کې ایس ایس ټي پوسټ باندې کار کوم او بس دغه زما پیژنګلو ده. د تعلیم تر حده پورې نو ما په پښتو ادب کې 14 کړی دی. دې نه علاوه امیډ ماسټر ان ایجوکیشن او دغه شان د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه ایم فل او بیا مې د پېښور یونیورسټۍ نه په پښتو ادب کې پی ایچ ډي هم کړې ده. ډاکټر صاحب ستاسو د اواز نه به کتونکو اوریدونکو ته اندازه لګېدلي چې ماشاءالله ډېر بهترین هغه بیس اواز چې ته ویلی شي تاسو له خدای پاک درکړی دی. تاسو د دغه اواز نه بیا چې دی نو اوریدونکي هم مستفید کیږي. په ریډیو کې تاسو کار کوئ، څونه مودې نه کار کوئ او کوم پروګرامونو سره متعلق دی، لږ په دې حواله د کتونکو اوریدونکو ته ووایي. اجي صاحب داسې ده چې ریډیو سره زما دغه تعلق چې کوم یو دی نو هسې خو دا د ورکوټوالي نه و، ځکه چې ما په هغه وخت کې دومره د سوشل میډیا یا نور دا څیزونه به نه وو، نو موږ به دغه ریډیو اورېدو او چې کومو اناونسرانو یا کمپیرانو یا نیوز کاسټرانو هغوی به خبرې کولې یا په تیره تاسو چې کوم پروګرام به د خیبر اواز کولو. نو حقیقت دا دی چې زه ریډیو ته زما دغه راتګ ستاسو په وجه هم شوي دي، ځکه چې ستاسو اواز ستاسو پروګرام به ما واورېدو نو ما به ویل چې یاره کاش چې زه هم داسې خبرې او داسې پروګرام ما هم کولی شوې. نو دغه کې زه تاسو نه هم متاثره یم او بیا دغه شان 1999 کې زه ریډیو ته راغم. باقاعده نثار محمد خان الله پاک دې وبخي هغې زما اډیشن وکړو او بطور اناونسر یعنی زما ریډیو کې هغه انټري وشوه او د هغه وخت نه مطلب دا چې تر ننه پورې ما ریډیو پاکستان پېښور کې دغه شان یو شمیر پروګرامونه وکړه او دې کې دې نه علاوه هنداره پروګرام چې هغه انور علي صاحب سره او دغه شان عنایت الله ګل چې و چې موږ ورته ګل لالا ویلو، نو هغه سره موږ لکه دغه پروګرام کړی دی او هغې نه موږ ډېرې زده کړې کړي دي د ریډیو چې کوم. دې نه علاوه چې کوم دغه دي د صوبایي اسمبلی چې کوم دا ټرانسلیشن د منټس به نو هغه هم ډېره موده ما ریډیو پاکستان له کړی دی. دغه شان ادبي کاروان چې هغه ادبي او پروګرام و ډېره موده ما دغه هم کړی دی. زلمی کل دغه پروګرام ما کړی دی. اوس به راته ما ته او د کتونکو ته دا ووایئ چې په ادب کې یعنې په لیک لوست کې تاسو شعر و شاعري نثر په دې کې کوم کتابونه تاسو چاپ کړي، نثر کې مو زیات کار کړی دی
که په نظم کې مو زیات کار کړی دی، که د کتابونو نامې راته واخلئ، ډېره مننه به وي. حاجي صاحب داسې ده چې ما ادب کې دغه راتګ یعنی قلم او کتاب سره دغه شغل ما لکه زه لا څلورم جماعت کې هم چې ما به لکه د پښتو اخبار دغسې د اردو اخبار دا به ما کتو، مختلف رسالې به ما کتې، نو دغه لیکل به چې ما کله وکتل نو دغه نه زما هم دا یو شوق یو دغه را بیدار شو چې ما چې یاره کاش چې داسې لیکل او داسې دغه زه م وکړم چې زما هم چېرته اخبار کې یا په رساله کې څه لیک راشي. نو همدغه بنیادي یو دغه تحریکو چې ما کې لکه پیدا شو او ما ړومبی لکه نثر لیکل چې کوم یو دی په نثر کې زیات تر زه تحقیق ته لکه هغې ته زما زیات تر پام دی او د نثر چونکې پښتو ادب کې یا نور ادبیاتو کې د نظم یا شاعري هغه خو ډېره شوې ده، بنیادي طور زه شعر نه لیکم، زه زیات تر نثر او په نثر کې بیا زما کار تحقیقي میدان دی. زما چې کوم د دغه دپاره دی پبلک سرویس کمیشن دپاره ما یو کتاب لکه د هغې د انټرویوز دپاره دغه شان د پښتو ایم ای چې کوم هغه زباني امتحان وایوا چې ورته وایي د هغې دپاره ما یو کتاب لیکلی دی پښتو ادب ته یوه کتنه او هغې نه یو شمیر د پښتو ادب د چې کوم د سی ایس ایس پی ایم ایس دغه طالب علمان دي نو هغې ته لکه فایده اوچتی. دې نه علاوه ما د پېښور یونیورسټۍ یعنې د بی ایډ کې یعنې ټیچنګ آف پښتو فار بی ایډ سټوډنټس د پښتو ادب تدریس د دې دپاره ما یو کتاب لیکلی دی. هغه مطلب دا دی چې سټوډنټان لکه پښتو پرچې دپاره هغه ګوري. دې نه علاوه حاجي صاحب زما د ایم فل چې کومه موضوع وه نو دغه مقاله ما پښتو ادب کې قامي شاعري یعنی هغه شاعري چې هغه د پاکستان په حواله باندې شوې ده، هغه شاعران چې هغې پاکستان ته یعنی خراج عقیدت وړاندې کړې. دې نه علاوه قامي ورځو باندې هغې شاعري کړې ده او دغه علامه اقبال زموږ چې کوم قامي شاعر دی یا 25 ستمبر 1965 کې چې کومه شاعري دغه تخلیق شوې وه نو دلته ما دغه ټوله قامي شاعري دغه راغونډه کړې ده او هغې نه ما خپله د ایم فل مقاله چې ده هغه جوړه کړې ده. دې نه علاوه زما د پښتو یعنی د پی ایچ ډي چې کومه مقاله ده نو هغه پښتو ادب ته د اردو ادب نه ترجمه شوي ناولونه یعنی په دغه اړه باندې ما خپله د پی ایچ ډي مقاله دا لیکلې ده او په دې کې ما هغه ناولونه یعنی څېړلي دي کوم چې د اردو ادب نه پښتو ادب ته ترجمه شوي دي. نو دغه عنوان باندې ما خپله د پی ایچ ډي مقاله کمپلیټ کړې ده ځکه چې ترجمه حاجي صاحب دا یو داسې څیز دی چې د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ته څه پنپاره راوړي نو د دې ډېر زیات هغه اهمیت هم دی او ځانګړتیا یې ده ځکه چې ترجمه چې ده دا د دوو ژبو ترمنځه یعنې د یو پول کردار هغه ادا کوي. ډېره مننه ډاکټر داود جان مومند صاحب، تاسو د ریډیو په حواله بیا په خپل ادبي خدماتو بیا تعلیمي خدماتو باندې ډېره مفصله خبره وکړه. تمه لرم چې د دې نه به د ادب طالب علمان ډېره ګټه پورته کړي او ډاکټر صاحب چې کم کار کړی دی نو دا بنیادي دی. په دې باندې زموږ د طالب علمانو که د مدرسې د سکول د کالج د یونیورسټو دي د هغوی هغه اډانه دا مضبوطه د دې دپاره باید د ډاکټر صاحب د دغه خدماتو اعتراف مونږ خو په دې ډول وکړو چې تاسو ته مو وړاندې کړو. تاسو به د دې کار زیار اعتراف په دې کوئ چې تاسو به دا اورئ، تاسو به د دې نه فایده اخلئ او بیا ډاکټر صاحب سره هم رابطه کولی شي، مونږ سره هم رابطه کولی شي
خصوصا د ادب هغه طالب علمان چې هغوی وړاندې خصوصا بیا په پښتو ژبه کې په پښتو ادب کې وړاندې تګ غواړي د هغوی دپاره د ډاکټر صاحب دا خبرې د لارې مشال دی. تمه لرم چې زما دا کوشش دا کاوش په تاسو خوښوئ. د نننۍ ویډیو په جوړولو کې را سره په کیمره باندې ډاکټر محمد اقبال صاحب ملګری او زه د وحدت اخبار او بیا په تیره د ګل محمد بیتاب صاحب ډیره مننه کوم. په دې وخت کې موږ سره ډیر پوهه ډاکټر محمد اسماعیل صاحب هم موجود دی چې ریډیو باندې د طبي پروګرامونو کې تاسو د نیغ په نیغ اورئ. د ډاکټر صاحب هم مننه چې موږ یې واورېدو او د بیتاب صاحب مننه، د پیر هارون شاه صاحب دی مننه چې د هغوی دا دفتر د وحدت دا زمونږ د ناستې د دمې ځای هم دی او دلته دا شان پوهان راځي. هغوی نه بیا تاسو دپاره موږ چې کوم دی دا پروګرامونه هم تیاروو. نو تر بلې خپرونې اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.